بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله سبحانه وتعالى د ښایسته نومونو او صفاتو تذکره روانه وه او تقریباً 15 نومونه د الله سبحانه وتعالى هغه بیان شوي. اخیرنی نوم د الله سبحانه وتعالى چې د هغې په باره کې خبره شوې وه نو هغه العزیز و. داسې وکړه نو العزیز. د هغې نه بعد 15 نوم د الله سبحانه وتعالى الجمیل. الجمیل حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، عفوا په حدیث کې راځي او دا حدیث په صحیح مسلم کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله جمیل یحب الجمال. الله ښایسته دی او ښایست یې خوښ دی. ان الله جمیل. د دې ځینې د الله دا نوم اخیستی شوی دی چې د الله یو نوم دی الجمیل. الله ښایسته دی او ښایست یې خوښ دی. رب العالمین سره هغه ښایست دی چې هغه د هر طرف نه کامل ښایست دی، بلکې ټول ښایست د الله دی او دا ښایست چې په دې دنیا کې دی دا هم د هغه د طرف نه دی. او هر ښایست د الله د ښایست په مخ کې کمزوری کېږي او هر حسن د الله د حسن په مخ کې هیڅ پاتې نشي. رب العالمین سره هغه ښایست دی چې د هغې نه دا ټوله دنیا رڼا ده. د الله سبحانه وتعالی د نور د لاسه د تیرې رڼا شوي دي. او حدیث کې راځي، امام طبراني رحمه الله دا حدیث راوړی دی، اعوذ بنور وجهک الذي اشرقت به الظلمات. یا الله وی زه پناه نیسم ستا د مخ په هغه نور پورې چې په هغې باندې تیرې رڼا شوي دي. الذي اشرقت به الظلمات. الله سبحانه وتعالی د هغه ښایست دی چې د هغې په شان ښایست نشتی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده، الله نور السماوات والارض. د دې بیا مفسرینو ډېر تفسیرونه بیان کړي. د دنیا د ځمکې او د اسمان دا نور چې دی د الله د نور نه دی. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله بیا د دې نور مثال بیان کړی د دې رڼا چې دا د مؤمن په زړه کې ده. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. لکه یو تاقچه کې چې ډیوه پرته وي. المصباح في زجاجة. ډیوه بیا په شیشه کې پرته وي. الزجاجة كأنها كوكب دري. او بیا دا شیشه دومره صفا شیشه ده پړقیږي لکه د ستوري په شان، د پړقیدونکي ستوري په شان پړقیږي. یوقد من شجرة مبارکه. او بیا کم تیل چې ورته اچولی شوي دي نو هغه د مبارکې ونې نه دي، زیتونه. هغه د زیتون دا ونه ده. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. نو نږدې ده چې د دې دا تیل اور بلکې
یا رڼا شي بغیر د دې نه چې اور ورته ورسي هغه تیل په خپله دومره پړقېږي. نو څه ناشنا مثال دی. تاقچه ده او په تاقچه کې ډیوه ده او ډیوه په شیشه کې ده او شیشه پړقېږي او بیا تیل د زیتون د ونې دي، داسې صفا تیل دی یو داسې زیړه چې ته به بغیر د اور د لګېدو نه دا بلیږي. ځکه الله څه وایي نور علی نور، رڼا د پاسه د رڼا ده. لکه یو رڼا خو دغه شوه نو بیا چې ورته اور ولګو بیا خو هغه بله رڼا ده. نور علی نور. رب العالمین هغه ښایست لري چې هغه د مخ د نور د لاسه د تیرې رڼا شوي دي. د الله سبحانه وتعالی دا ښایست دا به مؤمنان ګوري په جنت کې، راښکاره کېږي به خپلو ملګرو ته په جنت کې څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. او چې کله دا بدنونه د دې لایق شي چې دوی الله ته وګوري نو هله به الله ته بیا ګوري. یعنې موسی علیه السلام تللی و د الله ملاقات له، هلته د الله سره خبرې وکړې. چې د الله سره خبرې وکړې وکلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. یا الله ما ته ځان وښیه چې تا وینم. قال لن تراني. الله ورته نه ما خو چېرته هم نشي لیدی په دې دنیا کې، ولكن انظر إلى الجبل. نو ته بیا دې غر ته ګوره. فإن استقر مكانه فسوف تراني. که دا غر په خپل ځای پاتې شو نو ته به ما وینې. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. د الله د نور یو تجلی چې راښکاره شو دومره ښایست دی د الله. د الله د نور یو تجلی چې راښکاره شو نو هغه ریزه ریزه شو او موسی علیه السلام بېهوشه پرېوتو. ها بیا په آخرت کې په بدنونو کې د طاقت به رب العالمین اچوي. بیا به ورته دا مخلوق ګوري په جنت کې څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. مشهور حدیث دی، موږ یې بار بار وایو، په صحیح مسلم کې شته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا دخل اهل الجنة الجنة، جنتیان چې کله جنت ته ننوځي الله به ورته وایي تریدون شیئا ازیدکم، څه شی غواړئ چې ډېر یې درله درکړمه. نو هغوی به وایي یا الله الم تبید وجوهنا، زمونږ مخونه یا الله ته سپین کړو، مونږ دې جنت ته ننویستو، مونږ دې د جهنم نه بچ کړو. نو بس الله سبحانه وتعالی به هغه پرده اوچته کړي، کومه پرده چې د دوی او د رب العالمین د مخ مبارک په منځ کې وه. فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الى ربهم. نو بیا د الله دې مخ ته کته د دې په شان نعمت به جنتیانو نه یې لیدلی. نو رب العالمین سره ناشنا ښایست دی. ښایست یې څه ناشنا ښایست دی چې هغه د الله ښایست پاک دی د هر عیب نه، د هر نقصان نه، د هر شر نه، د ټول قبایحو نه الله سبحانه وتعالی پاک دی. د الله سبحانه وتعالی ښایست دا په یو څو مرتبو دی. د الله ذات ښایسته دی، د الله نومونه ښایسته دي، د الله صفات ښایسته دي، د الله کارونه ښایسته دي، د الله باچایي دا ښایسته ده. نو ټول ښایست دی په ښایست کې. نومونه یې ښایسته دي، صفات یې ښایسته دي، ذات یې ښایسته دی، کارونه یې ښایسته دي، باچایي یې ښایسته ده د رب العالمین. نو ځکه د الله سبحانه وتعالی ښایست خوښ هم دی. بعض بېدینه شاعرانو کې اکثر بېدینه چې دی نو هغه ډېري، او په شاعرانو کې دینداره او چې دینی جذبه یې دا لږې. نو یو شاعر دا ویلي دي وی الله په خپله ښایست پیدا کړو، په ښایست مینې او موږ دې د ښایست نه منع کړو. د دې شاعر
خباست مراد ده. خباست دا دی چې نه کوم ځای کې ښایسته جنۍ نه او کوم ځای کې ښایسته هلک نه یو بس په هغه پسې ګرځه راګرځه. الله خو ښایست پیدا کړی دی نو بیا موږ ته طریقې هم ښوولي دي. ځان ښایسته ساته، ښځې ته ویلي خاوند ته ځان ښایسته ساته، ځان بهر چې راوځي صفا سوتره ساته. نو بیا بعضو پسې ویلي دي وایي چې ښکلي مخ ته په کتو کې څه ګناه نشته چې په زړه کې دې څه عیب نه وي. رحمانه دغه شاعر ځان ته رحمان ویلي، نور عبدالرحمن دی. نو بیا په دې باندې چا رد وکړو چې دا څه خبره چې ښکلي مخ ته په کتو کې څه ګناه نشته. اوس یو سړی ناست دی کیمرې پټ کړي ده په یو زنانه باندې او ګوري ورته، او دلیل څه دی؟ ښکلي مخ ته په کتو کې څه ګناه نشته. ځکه هغه یو چرسي ته وي ته چرس ولسکېږي، هغه دغه عبدالرحمن بابا د شعر یو کړۍ واوروله وي په هغې کې د چرسو تذکره راغلې ده. بس دلایل دا پیش کړي. دا اوس دلیل دی چې عبدالرحمن شاعر وایي چې ښکلي مخ ته په کتو کې څه ګناه نشته، او چې کله دې رد وکړو په دې خبره باندې نو دا بعض خصوصا دا کم چې د پښتو ژبې بندګي کوي او د پښتون قوم بندګي کوي، داسې سره شي او شنه شي، هم د دې خلکو په مخ کې په الله پسې خبرې کوه، په پیغمبر پسې کوه، په قرآن پسې کوه، په دین پسې کوه، هېڅ پروا یې نشته. خو که تا ووایي چې عبدالرحمن شاعر یو انسان د هغه بعض شاعري غلطه ده، بعض صحیح ده چې کومه صحیح ده یو ښه ده، بلکې موږ بعض ځایونو کې د هغه اشعار ویلي دي کوم چې فایده مند دي، موږ یې په خپله به درسونو کې ووایو چې بھئی دا شعر برابر دی، کوم چې برابر نه دی هغه برابر نه دی. نو بیا چا د دې دفاع کړې ده چې نه د عبدالرحمن بابا دا خبره صحیح ده، وی د رحمان نظر جدا و ستا جدا و، د رحمان نظر جدا دی او ستا جدا دی. لکه دا اوس د کوم ځای نه ورته پرتوګونه جوړوي چې خبره غلطه یا غلطه ده. ولې عبدالرحمن بابا له چا اجازت ورکړی چې د ښکلي مخونو ته ګوره؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان پاک انسان چې ته به د ځمکه راغلی دی او را به شي؟ نه دی راغلی. هغه به ښکلي مخونو ته کتو؟ نه به کتو. هغه پردو زنانو ته نه دي کتلي، بلکې عایشه رضی الله عنها وایي په پوره ژوند کې چېرته د هغه لاس هغه د پردۍ زنانه د لاس سر نه یې لګېدلی. نو د هغه نه د عبدالرحمن شاعر زړه د هغه د زړه نه پاک و چې ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته. په دې شاعرۍ کې اکثر د ښایست ستایلی کېږي، غټې سترګې وي او شونډې یې داسې وي او پوز یې داسې و، مرګ یې داسې و، په دغې پورې ټولې ختي. نن سبا شاعري دې ته پاتې شوې، یا پکې دا قصې یادوي او یا پکې یادوي وي ساقي جام راوړو. نو دا ظالمان د ساقي د جام نه وړي او یا د تورو زلفو او د سرو شونډو نه وړي، خو یا موضوع تورې زلفې دي او سرې شونډې دي او یا موضوع د ساقي جام دی. او بیا وایي چې دا زمونږ کلتور دی، د پښتنو کلتور دا دی چې هغوی شراب څکي، پښتانه ډمې ګډۍ ډمو ته ناستي، پښتانه د جنکو تورو زلفو د هغوی سرو شونډو ته ګوري. دغه دې پښتانه وشرمول، دغه ته پښتنو له عزت نه جوړوي، بې عزته کې د پښتون را روان نسل خرابوي. الله ښایست پیدا کړی دی او بیا موږ ته طریقې هم ښوولي دي د دې ښایست نه د فایدې اخیستو حلالې او مباحې طریقې شتي بحمد الله تعالی. ښه اخرنۍ خبره، د الله نوم خو دی الجمیل، د دې نوم نه څه فایده راووته؟ یو فایده ترې دا راووته چې الله سبحانه وتعالی ښایسته دی، نو ستا به ورسره محبت ډېر شي. چېرې زموږ دا رب دومره ښایسته رب دی او داسې ناشنا جمال د هغه دی. هسې کله نه کله زه سوچ کوم دې خبره کې چې یوسف علیه السلام دومره ښایسته و چې زنانو ورته وکتو نو ګوتې یې پرې کړې،
به زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه سره د یوسف علیه السلام د ښایست نه زیات ښایست و او ځکه صحابه کرام وایي چې موږ به د سپوږمۍ او د هغه مقابله وکړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ترې ګټله دومره ښایسته انسان کوم رب چې دا ښایسته انسانان پیدا کړي دي هغه به پخپله څومره ښایسته وي کوم رب چې دا ښایست ورکړی دی هر څه له دې ونو ته وګوره دې بوټو ته وګوره دې دریاب ته وګوره دې سیندونو ته وګوره دې ولو ته وګوره دې ښایسته ښایسته غرونو ته وګوره دې ښایسته اسمان ته وګوره په دې انسانانو کې چې کوم الله داسې پیدا کړي چې جمال یې وله ډېر ورکړی هغې ته وګوره چې دا رب به پخپله څومره ښایسته وي بیا د الله دا قرآن چې راوالی د الله دا کلام چې وایي څومره ښایسته لګي په زړه باندې او څومره خوند کوي چې اوري انسان دې سوچ کې لړ شي چې کوم رب دا خبرې کړي دي چې هغه به پخپله څومره ښایسته وي چې یوازې د هغه د خبرو دومره ښایست دی د هغه د دین دومره ښایست دی د دین څومره ښایسته دی چې دغه رب به پخپله څومره ښایسته وي د دې نه دا فایده هم راووته چې الله ښایسته دی نو تم ځان ښایسته ساته ځکه حدیث کې څه راځي په صحیح الجامع کې دا حدیث دی ان الله جمیل یحب الجمال الله ښایسته دی ښایست خوښ دی ویحب ان یرى اثر نعمته علی عبده او د الله دا خوښه ده د الله دا خوښه ده چې د خپل نعمت اثر په چا ویني په دې بندې ویني یو صحابي راغلی و د رسول صلی خواته ابوالاحوص رضی الله عنه په بد حالو ګډ وډو خړ پړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ابوالاحوص الک مال در سره شته که هغه یو نه شته را سره مال فاذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمة الله عليك چې الله دې مال درکړی دا مال خو به ته ښکاري نه ساسرات ته باندې نه ښکاري اوس هم قشن خړ پړ ګرځي یعنې ښایسته ساته او دا تکبر هم نه دی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تکبر نه منع وکړه نو هغه یو صحابي راپاڅېد وویل یا رسول الله چې اوس د یو سړي دا خوښوي چې زما پیزار دې ښایسته وي زما جامې دې ښایسته وي دا هم تکبر دا وایي نه دا تکبر نه دی ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن یو سړی د کپړې ښایسته ساتي پیزار ښایسته ساتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نه نه دا چې دی دا تکبر نه دی باز وایي که نه مړی دا پلانی سي متکبر غونته کې دی داسې ایسري کړي جامې به یې اچولي داسې تکبر خو نه ایسري کړي جامې اچولي ته کومو جامو ته عاجزي وایه قلفۍ نه چې راوتي د یو نیم به داسې اچولي ته به چې اوس یې د قلفۍ نه راویستې لوښي کې پرتې په بد حال به ګرځي او په رشتکي پیزار به ورسره سره اچولي د ټکا به یې جوړه کړي پوندې به چودلي ګوته به کې پوره نه ننوځي ته به چې یا الله د 500 ریال یو نوټ وایي چې دلی ورکړم چې تپوس وکړي نیم کلی دا غریب وي او په دې کوشش کې دی ګرځي چې دا نور نیم کلی څنګه والمه او څښا بین به ترې رواني او په دې جامو کې به یې د خولو کرښې کړي او په هغې کې به بیا منزل راشي جومات ته د باز نیم ځای وینم که د دې کمیس نه یې ککری جوړ شوی سم وچ شوی د خولو د لاسه بیا چې ته د زړه وي روغ دی او ستا زړه لسي چل دی کله چې کلي ته روان نو څنګه دې ځان شوړه کړی بیا په هغه ټایم کې ستا زړه داسې چیرې چې د الله مخې له راځي دا حل دی الله ښایسته دی ښایست خوښوي الله دا خوښوي چې دا بندګان زما بندګي کوي د بندګۍ په وخت کې دوی ښایسته ښکاري او کله چې د پاک لباس سره او د خوشبویانو سره عادت شوي که نه معمولي چې دی بیا کپړې څخه کېږي لکه په تا به داسې بوج غونته کېږي چې یاره سیچل دی چې لامبلي د بس د اوبو یې لري چې وته د په هفته کې یو پیر لامبي د جمعې په ورځ به دی لامبي په داسې علاقه کې په داسې ملک کې چې هلته د اوبو څه کمې نشته نو دې سړي ته به غوسه کېږي نه یا چې اوس داسې علاقه لکه اوس زمونږ علاقه چې د سوات هر طرف ته اوبه بهیږي او په دې کې یو سړی نه لامبي او چې اوس ته میلاو شوې غریبي ده نو دا د څه شي غریبي ده چې په دې دومره اوبو کې ته پکې پاکېږي نه
او د 1 روپۍ ته صابون چکی نشي اخیستی او صابون ته نشي اخیستی چې کپړې پې وینځي. ان الله جمیل یحب الجمال، الله ښایسته دی، ښایست خوښ دی. لازم نه دی چې ستا کپړې به نه وي ته په مخ اچي، صفا کپړې اچو. مطلب مې دا دی یو نیم به پاپتو ګیره کې چې دی منګز نه وایي. بل ورځ ما سره یو کس میلاو شو، دکان ته ورغلی و، نو یو راسره میلاو شو که د هغه ګیره تاسو لیدلی دی. ما ته وایي شیخ صاحب یو تپوس درنه کومه. ما څه یو یمني راته وایي چې لکه دا ګیره سیډونه داسې ووه چې برابر شي. ما یمني ته ولې ویلي ته به رښتي وی ولې؟ ما ته دا وګوره ګیره مې داسې ونیوه، ما ته دا وګوره لرګی ته جوړ شوی دی، داسې ولاړ و داسې داسې او داسې. نو ما غریب سوچ کړی دی چې اوبه خو له تاسې هم نه وړلی، صابون خو مې تاسې هم نه لګیا، خو دغه حال دی چې قینچي بس راواله او کرب ته وباسه. ولې ما وړکې ته دا وینځه شرطیاً په ښایسته ګرم اوبو باندې وینځه، صابون پې ووه او بیا ته دې له تیل ورکړه چې دا سیډونه دي بیا راوځي که نه راوځي. نو ما ځکه یمني تا ته دا ویلي دي. په دې کې د عمر بن خطاب رضی الله عنه واقعه که مشهوره واقعه ده. یو ښځه پسې راغلې د خاوند نه طلاق اخلم. دا خو داسې نه دی چې ښځې وایي زه طلاق اخلم جو بس واله، نه دا معلومات کې وایي خاوند وله راولي. خاوند یې چې راوستو هغه یې شوړه برید، دا شونډې پې پټې او دا ګیره په بد حاله او دا ویښتې سړی ورسره کېناستی نه شو. هغه ښه پوه شوم نایب پسې راوغوښتو، وایي دا ویښته مې وله سیټ کړو، دا برید تې ټول ووه، دا ګیره وله منګز کړي. بیا وله ښځه راوغوښته، وایي دغه دې خاوند دی که طلاق تللی؟ هغه وایي دا زما خاوند نه دی. هغې خو خپل صاحب پېژندو چې هغه خو یې شوړه برید و په بد حال و. ته خو هغه نه دی او ته دا دی خو موږ پکې دله کاروایي وکړه. اوس یې غواړي که نه وي خوښ مې دی، خوښ زما خپل خاوند خوښ دی، ده سره زه ژوند تېروم. ښایست به انسان ښایسته ښکاري، ښځې ته به ښایسته یې. ځکه ګوره عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې به کور ته ننوتو نو په دې ویښتو کې به 19 وو، ویښته به برابر کړو، غټ ویښته به وداغوي، په دې ګیره کې به داسې لاس وو. شاګردانو دې به تپوس وکړو ته چې کور ته ننوځې ستا دا طریقه یې؟ هغه ورته وایي زه چې کور ته ننوځم زما زړه دا غواړي چې ما ته یو ښایسته ښځه را مخامخ شي، زما ښځه سمه ښایسته وي، ځان یې سنبال کړی. نو دغه شان د هغې هم زړه غواړي چې د بهر نه زما د خاوند راځي او یو ښایسته سړی راښکاره شي. نو هغه ځوان به راننوځي په داسې حال به راننوځي چې تپوس یې مه کوه، او بیا راشي تپوس کوي وایي د ښځې را سره زړه نه لګي. شکر وباسه د یو نیم ته زه وګورم زه هم د ده ښځې له ایوارډ ورکول غواړي چې لا د ده سره ژوند تېروي او د ده سره سملي او د ده سره کیني. والله د ښځو له الله ډېر غټ صبر ورکړی، سړو کې دومره صبر نشته. سړي چې کله په خپله صفایي او ښایستهی او داسې زنانه سره واده وکړي چې هغه د ښایست خیال نه ساتي، بس بیا دې ځان خلاصوي. خو ښځه غریبه څه وکړي؟ بیا ناست دی ټول ژوند هغه ته تېر کړي او د هغه دغه بد حالي. داسې واقعات ماته ناشنا معلوم دي، خو ما نه به دا وخت ټول په دې کې لاړ شي چې ما په خپله لیدلي چې دا خلک څه په بد حال ګرځي. سړی انسان ښایسته ګرځي، صفا کپړې، صفا پیزار، ښکلي ویښتو کې تیل لګول، ګیره کې تیل لګول، منګزول کله نا کله، په دې باندې انسان ښایسته ښکاري. برید برابرول، خلکو ته به قدرمنې، ښځې ته به قدرمنې، بچو ته به قدرمنې. بل بچي ستا نه دا طریقه زده کوي او د ټولو نه غټه خبره چې تا په ځان کې دا صفت راوستو د الله به هم خوښوي، ځکه چې د الله ښایست خوښ دی او الله هم دا غواړي چې د نعمتونو د اثر څه شي راښکاره شي په دې بندګانو باندې. الله دې موږ له توفیق راکړي. نو دا څویم نوم شو د الله؟ 15 شپاړسم ولسم او اتلسم نوم د الله القادر القدیر المقتدر. القادر القدیر
المقتدر. دا درې نومونه د الله په یوه معنی سره دي، ځکه موږ کوم نومونه چې یو شی نه هغه موږ یو ځای ذکر کوو، کوم چې معنی یو وي. القادر، القدیر، المقتدر. دلایل به پیو بیا مخکې خبره کوو په دې باندې. قادر باندې څه دی دلیل؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. سورة الأنعام كده قل هو القادر. قدير سورة النساء كلا سوي فإن الله كان عفوا قديرا. قدير من الله. المقتدر سورة القمر كالله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقتدر كم دي تاريخ سے؟ القادر، القدير، المقتدر. درې نومونه دي. د الله قدرت کامل قدرت دی، که معنی پرته چې الله طاقتور دی، دا په معنی د طاقت راځي. قادر په معنی زورور، لکه کله چې ابو مسعود رضی الله عنه، پس مسلم کې دا حدیث دی، کله چې ابو مسعود رضی الله عنه، یو ګوره عبدالله ابن مسعود دی، یو ابو مسعود دی. کله چې ابو مسعود رضی الله عنه خپل یو غلام وو او سپیړه ولا ورکړه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ابو مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام. الله ګوره پتا باندې د دغه نه زیات هم زورور دی څومره چې ته په دې غلام باندې زورور یې او په دې هلک باندې زورور یې. بس بیا هغه آزاد کړو د الله دپاره. نو دې ځای کې اقدر په معنی د زورور راغی. نو الله قادر دی، قدیر دی، مقتدر دی، زورور دی. او المقدر للشی په معنی باندې هم راځي چې الله اندازه لګولې ده د هر شي. تقدیر مونږ وایو که نه؟ نو دا تقدیر دغه قادر ذات یې ښودی. نو په دوو معنو سره شو. یو معنی ده چې الله زورور دی، او بله معنی څه شوه؟ چې دا تقدیر ټول چا جوړ کړی دی؟ الله سبحانه وتعالی. د الله کامل قدرت دی او کامل زور دی. نو دا زور به د بل چا دا زور به د بل چا سره یي چې د نشنې شته کی او د شتنې نش کی. دا زور د چا سره شتي؟ نه. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. نه ګوري دوی چې څنګه الله د مخلوق اول پیر پیدا کړی دی او بیا به په دویم پیر هم پیدا کړي. دا په دویم پیر پیدا کول ان ذلك على الله يسير. دا کار آسان دی الله ته. قل سیروا فی الارض، وګرځئ په ځمکه کې، فانظروا کیف بدأ الخلق. وګوره څنګه د انسان پیدا کړی، د مخلوق پیدا کړی. وګوره ورته د همدغه قادر ذات یې کولی شي، بل څوک یې نشي کولی. د منۍ د یو قطرې نه پوره کامل انسان پیدا کول دا د الله نه علاوه د چا په وس کې شته؟ بیا څنګه زموږ د ژوند په مراحلو باندې تیر شوی دی، خو د الله په زور باندې دلالت کوي دا ټولې خبرې کوي. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. او همدغه رب چې کله د انسان یي او مړ شي نشي، بیا یې د دې مرګ نه بعد راپاڅوي. ان الله على كل شيء قدير. الله قادر دی په هر څه باندې. الله خو داسې قادر دی او د الله خو داسې قدرت او زور دی. سوی الله واذا قضى امرا. او کله چې الله یو کار کول غواړي که نه،
فإنما يقول له كن فيكون. الله تو الشيء وغشي دومره زورور رب دے، دومره قادر رب دے. قادر دے کنه چې چاته وغواړي هدایت ورکوي او چې چاته وغواړي نه چې چاته وغواړي ګمراهی کړي. د کافر په کفر کې اخته شوی دی، د مؤمن په ایمان کې اخته دی. د ټول دغه رب طاقت دی. فرعون او دغه خاندان یې د جهنمیانو امامان وګرځول. ابراهیم علیه السلام او دغه خاندان یې د مؤمنانو امامان وګرځول. دا هم د دغه رب کار دی چې څه وغواړي هغه کېږي او چې څه ونه غواړي نو هغه نه کېږي. د هغه د اجازت نه بغیر دومره زورور باچا دی، د هغه د اجازت نه بغیر یوه پاڼه نشي خوځېدی په دې دنیا کې چې څوک پورې الله اجازت نه یې کړی. رب العالمین هغه قادر باچا دی چې تقدیر د دې مخلوق ټول هغه لیکلی دی. د دې هر شي تقدیر الله ته معلوم دی، وزن یې ورته معلوم دی، کم مخکې دی کم وروسته دی، ټول الله ته معلوم دی. سوی الله وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. الله وی د هر شي خزانې ما سره شتي. وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم. او د هر شي الله وی زه په یو معلوم تقدیر او اندازې سره راکوزوم. د هر شي اندازه چا لګولې ده؟ الله لګولې ده. صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الله د دې مخلوق دا تقدیر لیکلی دی د ځمکې او اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې. وكان عرشه على الماء، او عرش الله په اوبو باندې. رب العالمین هغه قادر ذات دی چې تقدیر د ذرې برابر تقدیر او د هر مخلوق تقدیر او اندازه د دغه رب لګولی دی. رب العالمین هغه قادر ذات دی چې بیل شي نه یو کوي، جدا جدا شي نه یو کولی شي، د دشمنانو په منځ کې محبت پیدا کولی شي. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. الله وی کیدیش چې ستاسو د دشمنانو په منځ کې محبت پیدا شي، مطلب دا چې په دوی کې خلک اسلام قبول کړي. حدیث به وشي ویاو والله قدیر، او الله قادر دی په دې باندې. او داسې ډېر شوي دي که نه دي شوي؟ څومره دشمنان د اسلام چې هغوی به بیا محبت کوو د اسلام سره، محبت به کوو د پیغمبر سره. دا زړونه چې اول جدا وو، دا یو کول د چا کار دی؟ دا د غرب کار دی. دا هغه قادر ذات دی، هغه قادر ذات چې د انسانان کم ځکي د مخلوق چې کم ځکي هغه به په دویم پیر راجمع کوي. دا هم د دغه الله طاقت دی. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. تاسو چې کم ځکي مې الله به راولي، چې کم ځکي مې که څوک په ځمکه کې خښته قبر دی، که د چا په قبر د مېږي په خېټه کې دی، او که څوک په دریاب کې دی، او که څوک زناورو خوړلی دی، او که څوک هر څنګه پروت دی او هر څنګه یي، الله به بیا را جمع کوي قیامت ته. د دغه رب کار دی. ځکه څه وایي ان الله على كل شيء قدیر. الله قادر دی په هر شي باندې. د انسان پیدایش د منۍ د قطرې نه د دغه رب کار دی. او بیا د نسبونه په منځ کې جوړول او د رشتې جوړول د دغه رب کار دی.
وهو الذي خلق من الماء بشرا. الله غزات ته چې د اوبو نه څه پیدا کړی دی؟ انسان پیدا کړی. فجعله نسبا وصهرا، بیا ولا نسبونه جوړ کړو، خرګنۍ ولا پیدا کړه. د ټول دغه قادر رب کار دی. نو ځکه به څه وایي؟ وکان ربک قدیرا، او دی رب ستا قادر په هر څه باندې. الله قادر ذات دی چې هر ټیم عذاب راوستی شي، هر ټیم عذاب راوستی شي. او لږې ورځې مخکې، یو ورځ که دوه ورځې مخکې، یا که څه ماته ښکاري چې پرون په کشمیر کې زلزله راغلې ده، هسې الله یو جلک وښو. وګورئ په سوونو کسان زخمیان دي او څو پکې مړم دي. ځمکه په منځ باندې شلولې ده رب العالمین، دومره طاقتور ذات دی. ځکه څه وایي؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وایه پیغمبره دې خلکو ته چې ګوره الله قادر دی په دې باندې چې په تاسو باندې عذاب راولي د برې نه، او من تحت ارجلکم، او یا د لاندې نه د باندې عذاب راوستی شي د خپو نه لاندې. دا هم د دغه یو قادر رب کار دی. خیر راوسته، نقصان راوسته، دا ټول کار د چا دی؟ دا د الله دی. او چې الله ولې یو شی نه ورکوي نو څوک یې ورکولی نه شي، او چې الله ولې ورکوي نو څوک یې منع کولی نه شي. دا قادر رب دی. حدیث کې څه راځي؟ واعلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عباس ته دا نصیحتونه کړي. وی یاد ساته عبدالله دا خبره، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. کله ټول امت را جمع شي، ټول امت، او تعالی څه فایده در کول غواړي نو نشي در کولی مګر دومره فایده څومره چې چا لیکلي؟ الله لیکلي. ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. او کله ټول امت را جمع شي چې تعالی څه نقصان درکړي نشي در کولی مګر دومره چې الله لیکلی. دا د قادر رب اختیار دی او د هغه د تقدیر خبره چې تقدیر کې څه لیکلي. چې هغه د رزق درکوي نو تعلیم به دې نه وي، انپړ به په کور کې به ناست، محنت به هم نه کوې، مزدوري به هم نه کوې او مالداره به. او چې هغه یې دله نه درکوي او په تقدیر کې دله نه یي لیکلی، ته ځان مړ کړه خو پیسې به دې په لاس نه راشي. دا تقدیر هغه رب لیکلی دی. نو کله چې موږ ته پته ولګېده، فایده سره ووته چې الله قادر ذات دی، نو یو څو فایدې. یوه فایده دا راووته چې د الله نه به یره، د الله سره به داسې رابطه پیدا شي چې په هغې کې به ته د الله نه یېرېږې. ولې لکه د الله نه یېرېږې؟ یره الله قادر بادشاه دی، اوس به راباندې عذاب راولي. الله قادر بادشاه دی، ما به راونیسي. بله فایده به دا راوځي چې کله ته د الله دا نومونه واورې، القدیر، القادر، المقتدر، نو رابطه به بیا د الله سره مضبوطه کړي. ولې؟ ځکه چې تا ته پته ولګېده چې الله زورور بادشاه دی، هر څه کولی شي، نو زما د مشکلات هم حل کولی شي. الله حل کولی شي، زمونږ د مشکلات کې نشي حل کولی. عجیبه خبره ده. په خوله باندې موږ ټول دقه وایو چې الله قادر دی، په هر شي باندې وایو، ورته نه چې الله زموږ دا مصیبت دی، زموږ دا غم دی، زموږ دا مسله ده. په تهجد کې کله ته الله ته جړلې دی، خپله مسله دې ورته بیان کړې ده. تا کله الله ته په سجده کې جړلې دی، خپله مسله دې بیان کړې. نو الله قادر دی، کله چې دا نومونه ته واورې نو بیا ورسره رابطه ښه مضبوطه کړه، د هر څه دله حل کولی شي. بله فایده دې نوم دا راووته چې کله ته دا واورې چې الله القادر دی، القدیر دی، المقتدر دی، او دا تقدیر ټول الله لیکلی دی، نو بیا به ته صبر کې. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله ما هر شی په یو اندازه پیدا کړی، د هر شي ما یو تقدیر لیکلی. بیا به خفه کېږي نه چې ولې دې ځای کې دا رزق کم شو، ولې په ما بیماري راله، ولې ما ته دا مصیبت راورسېدو، ولې زه غریب یم، ولې فقیر یم، ولې بېروزګاره یم،
ولې داسې شو ولې دغسې شو چې کله دې نومونو باندې د مضبوط ایمان او یقینو او دا درته پته و چې دا د الله نومونه دي نو بیا به څه شي صبر به د به کې پیدا شي زه د الله طرف نه د یروي تقدیر خبرې دي دغه شان کله چې ته د الله په کامل قدرت باندې ایمان ساتې الله به درته دا ګناهونه بخي ځکه چې ستا دا ایمان دی چې الله قادر دی په دې باندې چې زما د ګناهونه څه کړي وبخي نو ته به ته بیا بخانه غواړې به ته ګناهونه بخي ځکه یو حدیث کې راځي ډېر ناشنا روایت په صحیح الجامع کې شتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي من علم دا واورې ښه انی ذو قدرة على مغفرة الذنوب د چا چې دا ایمان او یقین د حدیث غوږ کې ډېر زیری والا خوشحالونکی حدیث دی د مؤمن زړه خوشحالی د چا چې دا ایمان او یقینو انی ذو قدرة على مغفرة الذنوب چې زه قادر یم د ګناهونو په بخلو باندې غفرت له ولا ابالي الله وی زه تم ټول ګناهونه وبخم او هېڅ پروا مې نه ما لم یشرک بي شیئا په شرط د دې چې ما سره څه شرک نه یې کړی الله وی زه ته ټول ګناهونه صرف په دې بخمه چې د دې سړي د ایمان او یقین دی چې زما رب قادر دی په دې باندې چې زما د ګناهونه وبخي څومره د خوشحالۍ حدیث دی چې کله ستا د ایمان او یقینو چې زما رب کامل قدرت والا دی هغه زما د ټول ګناهونه بخلی شي الله به ته د ګناهونه ټول وبخي څو نومونه شو اتلس نو لسم نوم د الله العفو العفو دلیل به بسورة النساء کې دی فإن الله كان عفوا قديرا العفو العفو دې ته صيغه د مبالغې ویل کېږي په وزن د فعول چې په دې باندې علماو طالبان ښه پوهېږي مطلب یې دا د کثیر العفو ډېر معافي کوونکی ذات او دا په ډېرو معنو سره راځي العفو دې ته یو څو معنی ذکر کومه اولنۍ په دې معنی سره راځي ګناه بخل او په هغې باندې سزا نه ورکول او دا ګناه بلکل ختمول عرب وی کنه وی عفت الرياح الآثار وی سلی اغا اثرات تا قدمونو اغا ختم کرو سلی اثرات تا قدمونو سکرو ختم کرو نو العفو اللہ غزات تے چی دا گناونو اثرات بخی او ختمیه او بیا پا دی بند انسان لعذاب نور کئی العفو پا معنی دا دیروالی مرازی ويسألونك ماذا ينفقون او تپوس کی دویتانا چه کم مال صدقه کی قول العفو ورتوی اغا زیاتی مال کم چی زیاد تے دا اصلی حاجاتونا او دا دا خپل ضروریاتونا زیاد تے اغا دی سکی اغا دی ولگی خرچی دی کی العفو پا معنی دا سانتیام رازی خذ العفو اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی چه پیغمبر اسانتیا کو دا دی مخلوق سره دغشان العفو پا معنی دا خیستم رازی او دا طول خبری پا اللہ کشتی سنگا اللہ عفو دے پا معنی دا دی چه گناہون بخی او بیا دا دی گناہ غا اثراتم ختمی او بیا دا انسان پا دی بندی نرانیسی بلکہ دا زلونو نے هم یہ رکی ولی پا دی یہ رکی دا دی زلونو نم انسانانو دی زلونو نا چی دیس نے دا قیامت پورز بوتر آیدی گی نبیا با دی دلس خجالتش دمرا مہربان باچا دی یمحو اللہ ما یشاء و یثبت اللہ چی سو گواری جو ختمی و سو گواری اغساتی پا معنی دا سانتیا اللہ عفو دے معاملہ دا سانتیا دا دا طولا دا طول معاملہ دا سانتیا دا اللہ اکبر ذکر مطلب اس دا خبر ذکر کردی ہو چی سلف و پوخ کی و عالم تقریر کو او دا آخرت تا سخت بیان اولی
نو یو بانډچي راپاڅېد او دی وی حساب کتاب به څوک کوي؟ هغه عالم ورته وی الله به کوي، بس څادرې به اوږه واچوي چې الله یې کوي به یې بخښلي وي. ولې ځکه چې دغه بانډچي په دې نوم باندې ایمان و چې د الله یو نوم دی العفو. الله اسانتیا پیدا کوي. العفو په معنی د ډېروالي، العفو په معنی د ډېروالي، نو الله ډېر څه ورکوي. موږ معمولي غونته کې عبادت وکړو الله راله ډېر څه راکړي، بلکې هغه چا چې عبادتونه د سره کړي نه دي هغوی له هم ډېر څه ورکړي دي. کافرانو ته، مشرکانو ته، هندوانو ته هغوی له هم الله ډېر څه ورکړي دي. رب العالمین خو هغه عفو ذات دی، د هغه عفو خو ناشنا ده. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، بلکې الله د بدیانې بدلوي په څه کې؟ په نیکیانې کې. دا د الله عفو ده. ښه که څوک دا تپوس وکړي چې یو موږ سره ټکی تېر شوی نوم د الله نوم غفور او غفار، مغفرت نه اخیستی شوی، او یو عفو شوه، نو په دې عفو کې او په دې مغفرت کې څه فرق دی؟ دا به ته زه ناشنا فایده ذکر کړم چې دا تاسو ته ډېر په مشکله به میلاوېدی که ځان نه پسې ګرځېدی، او کیدای شي میلاو شوی درته هم نه وي. یعنې زړه کې خو دا راځي چې معنی یوه ده. عفو مطلب څه دی؟ معاف کول. او مغفرت مطلب څه دی؟ بخانه. دا دواړه په یو معنی دي. په دې کې فرق څه دی؟ د الله یو نوم دی الغفور، یو نوم دی العفو. څه فرق دی په عفو او په مغفرت کې؟ نو فرق دا دی، عفو دا منفي الله کوي انسان ته چې کله انسان یو واجب کار پرېږدي، او مغفرت بخانه الله انسان ته کوي چې کله دا انسان یو ګناه وکړي. ورسېدی سلیم څه مطلب شي؟ عفو په هغه ځای کې استعمالیږي چې یو انسان، لکه مثال کې یو انسان موږ به وایو چې زکات یې پرېښو، قصدن عمدن زکات پرېښو، مني چې واجب دی خو پرېښودو. ښه، او مغفرت په هغه ځای کې استعمالیږي چې یو انسان یو ناروا کار کړی، الله ورته وایي چې مې کوه هغه کړی، نو دا پکې یو باریک فرق دی، یاد یې ساتئ. نو الله سبحانه وتعالی د انسانانو ته د کارونه هم اسان کړي دي، معامله یې ورسره هم د اسانتیا ده. الله سبحانه وتعالی عفو دی، د خپلو نیکانو خلکو ګناهونه بخي، د خپلو ملګرو ګناهونه بخي، د هغوی غلطیانې بخي. ولقد عفا عنکم، لکه الله صحابه کرامو ته وایي چې ما تاسو ته هغه غلطي د احد د غزا هغه معاف کړه. نو الله عفو دی په معنی د دې چې الله ډېر بخونکی دی، انسانانو د معافیا نه قبلوي. نو دې نه دا فایده راووته. فایده یې دا شوه چې د انسان په زړه کې د الله سره محبت ډېر شي. د انسان په زړه کې د الله سره څه ډېر شي؟ محبت ډېر شي چې زمونږ هغه رب دومره مهربانه رب دی، عفو دی، عفو کوي، هغه ګناهونه بخي، بدلی یې په نیکیانو سره بلکل یې ختموي، انسان پرې نه رانیسي، کار د اسانتیا جوړوي. هر کار یې موږ ته اسان کړی دی، هره لار یې موږ ته اسان کړې ده، د ژوند د تېرولو هغه لارې موږ ته ښولې ده او هغه لارې راته بیا اسانې کړي. خو لویه فایده د دې نه دا راوځي، لویه چې الله خو معافي کوونکی ذات دی، نو چې د الله دا صفت دی نو ته هم په ځان کې دا صفت راولې. که تاسو ته دا یاد دی، ما د درس په اوله کې دا خبره کړې وه چې د رب العالمین دا خبره خوښه ده چې کم صفات په هغه کې یي چې دا په مخلوق کې هم راشي، الا بعض صفات او نومونه چې هغه الله سره څه دي؟ هغه الله سره خاص دي، د هغې راتله په انسانانو کې د انسانانو کمی دی. الله عفو دی. نو پکار دا دی چې ما او تا هم د ځان نه داسې انسانان جوړ کړو چې خلکو ته عفو کوو او د خلکو غلطیانې معاف کوو. الله سوی فمن عفا واصلح فاجره على الله، او چا چې معافي وکړه اجر یې په چا شو؟ اجر یې په الله شو. ګور اجر یې ښولی نه دی که
د انسانانو سره اسانتیا وکوئ څوک غلطي وکړي معافي ورته کوه اجر دې په الله شو هغه اجر څه دی پته نشته الله ته پته دی چا به څومره ناشنا اجر الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفات ذکر کړي دي په سورة العمران کې نو په یو ځای کې الله دا صفت ذکر کړی دی والعافین عن الناس او معافي کوونکي دي خلکو ته معافي کوي دا د مؤمنانو صفت ها په سورة النور کې الله سبحانه وتعالی وایي کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه قسم وخوړو چې زه به چاله دغه نفقه نه ورکو مستح رضی الله عنه ته به زه خرچه نه ورکوم ولې ځکه چې وی دم زما د لور په دې مسله کې خبرې کړې الله ایتونه نازل کړو وليعفوا وليصفحوا بخانه دي وکړي دا خلک مخ دې واړئ د هغوی د دې غلطۍ نه الا تحبون ان يغفر الله لكم ای تاسو نه خوښوئ چې الله هم تاسو ته عفو وکړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ژړا شو یا الله زموږ خو خوښه ده چې ته موږ ته معافي وکړي او بیا دا قسم وخوړو چې د مرګه پورې څو پورې زه ژوندی یم د مستح خرچه به زه چلوم نو خرچه به بیا هغه کوله همیشه بني اسرائیلو کې یو سړی و واقعه ما تاسو ته بار بار بیان کړی مالداره سړی و او خلکو له به یې قرضې ورکولې ډېرې نو چې بیا به وخت او نیټه پوره شوه د خپل خادمان چې به ولېږل نو ولاړ شئ قرضه راوړئ د پلاني او د پلاني نه که درې کړه ډېره ښه ده او که څه عذر یې پیش کړو نو پرېږدئ ورته معافي کوي کیدای شي الله دې د لاسه ما معاف کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سړی به الله ته مخامخ شي الله به هم د دغې د لاسه معاف کړي نو دې نه دا فایده راووته چې د الله دا صفت دی ما ورته علم پکار چې په ځان کې دا صفت راولو څو نومونه موږ نن ووایي نن څو نن پنځه که څلور پنځه کم یو الجمیل القادر القدیر المقتدر العفو او ټول څو دي ټول 19 تا ته لیکلي دي تا لیکلي یا خوشه ویوه الله الرب الرحمن الرحيم الحي القيوم العلي الأعلى المتعال الكريم الودود الغفور الغفار العزيز الجميل القادر القدير المقتدر العفو ان شاء الله باقي به پر روان درسونه کې وایو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې پوهېدو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.